الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين دوستانو عزیزانو الله رب العزت دنیا نظام قائم کړی دی او دا دنیا ټول الله رب العزت چې کوم دنیا نظام جوړ کړی دی په ټوټل دنیا په نظام کې سور سیزونه چې لګیا دي د ټول د انساني خدمت کې لګیا دي که د نور نظام دی د انسان د خدمت لپاره الله قائم کړی دی که ځمکې نظام دی که موسمیات دي که دغه رنګې د دنیا هر قدرتونه وګورئ الله رب العزت د دې دنیا کې د انسان د فائدې لپاره پیدا کړی په دې دنیا کې هیڅ یو څیز داسې فضول نشته عبث نشته چې الله رب العزت په فائدې پیدا کړی حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې الله رب العزت دنیا قائم کړه د دې انسان لپاره او انسان پیدا کړ د خپل عبادت لپاره او دې انسان نه خپل بندگی او خپل اطاعت خپل فرمانبرداری داتې غواړي او کچری دا انسان د رب العالمین په اطاعت کې یکسویی دلجویی او په اخلاص سره د رب العالمین عبادت کوي او په امانتدارۍ سره او په دیانتدارۍ سره نو رب العالمین د هغه سړي بخشش او معافي کوي او کچری یو انسان د الله رب العزت په عبادت کې کمه کوتاهی کوي کمه پیشې کوي نو الله رب العزت هو ته د دې سزا ورکوي او کچری وی وخت کې دي شي معافي او دویمه خبره دا ده وی که انسان د بل انسان حق وهلو نو الله رب العزت تر هغه پورې نه بخي تر څو پورې د پردي مسلمان د بل مسلمان حق نه ورکړي او دا رنګي د ټول انسانيت مې ملام پاتې کېدل اوسېدل د ټول ارسه یو بل سره د غیر روابط ساتل دا الله رب العزت په عدل او په انصاف سره ته ویلي چې قائم ساتي کچری دا انسان په عدل او په انصاف سره وخت نه تیری او په هر ځای کې ظلم او زیاتې کوي یقینا چې د نیولو ځای نشته او الله رب العزت چې دین قائم کوي مسلمانانو ته دین ورکو او کامل اکمل دین د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دنیا ته راولې غلو نو دغه دین تابعداري زمو ته باندې لازم ده دا نه چې په دین کې موږ ته ځان ته چینجی رو باسو د دنیا هر دور
کې مختلف فتنې راوچتې شوي دي، خو تا ته مسلمانه تا ته دا نه دي ویلي چې ته د فتنې څوکي علیکار بلکې ته به د فتنې خلاف ډیفنس کې د هغې خلاف ودرېږي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه دورو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه رحلت وشو، دنیا نه لاړ. چې دنیا نه لاړ ابو بکر صدیق رضی الله عنه کسانو لېږل چې زکات راوړل کړي. یو قوم یو قبیله وه د زکات په انکار، 3 پیرې ورته پیغام ولېږو چې داسې مه کوئ، هغوی موږ زکات ورکوو. د زکات نه چې انکار وکړو ابو بکر صدیق رضی الله عنه د هغې د خلاف جهاد اعلان وجنګېږي. د دین اسلام د یو رکن خلاف ته انکار وکړو نو څه چلو شو؟ د دین اسلام نه خارج. په دې دنیا کې ډېر خلک داسې دي چې د احادیثو نه انکار کوي. دا د نعوذ بالله دا د انسانانو لیکل شوی کتاب، د امام بخاري کتاب راوړي، دا د حدیث څه شی د خلکو لیکل شوی کتاب. ابو داود، نسائی، ترمذی یاد ساتئ. قرآن کریم کې د توازن راغلی یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان اطیعوا الله، الله ته اطاعت وکړئ، واطیعوا الرسول، د رسول اطاعت وکړئ، واولی الامر منکم، دا ټول هر څه د الله په وجه کوي. د خلفای راشدین د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت به تاسو ته ملایږي، په دې کې ملایږي. که یو کس یو دا وایي چې زه قرآن منم او حدیث نه منم، پوښه چې ملحد دی، د دین اسلام نه خارج. او زموږ عوام څه وایي، یره جي استاد دې چا ومني، چا مني چې کوم ځای کې تا ته پته لګي چې الله رب العزت کتاب را لېږلی، پیغمبر را لېږلی، وحي مطلوب وحي غیر مطلوب دواړو باندې ایمان راړل دا زما ستا باندې لازم. ریسنټلي دلته کې دلی کې مناظره چې وشوه مفتي شمایل ندوي والا یو ملحد سره د جاوید اختر سره کړي مسلمان دا او جشن په هندوان کې چې زموږ د خدای ثبوت یې پکې ورکړه، هغه بالکل خدای مانو نه ایتیزم ولو بالکل نه ولو چې نعوذ بالله د ځمکه چې د خپله پیدا د اسمان خپله پیدا دی، هر څه خپله پیدا دی. د 2 غنټو ډیبیټ نه بعد په لکونو هندوان مسلمانان شو، خو افسوس زموږ استاد دې مسلمانو حال دا دی چې الټه د مسلمانۍ د لارې نه ښویېدلي په خپله مسلمانان چې کوم ځای کې د خپل سہولت ته ګوري، په خپل سہولت کې کوم ځای کې څیز ورته اسان او میسر وي نو هغه مني، او چې کومه ته ګران وي مړه دین کې به ډېرې خبرې دي، هغه کوم کوم نو څه چلو کې به دې یو خبره باندې ځان د دین اسلام نه خارج. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو د رجب میاشت راغلې ده. په دې رجب میاشت کې الله رب العزت خپل خصوصي انوارات انعامات انسانانو طرف ته متوجه کړي. مبارکه میاشت ده. حدیث شریف کې راځي چې کله به نبی علیه الصلاۃ والسلام مسجد نبوي ته تشریف راوړو، دعا به کول اللهم بارک لنا رجب و شعبان وبلغ لنا رمضان. پروردګاره چې زما لپاره د رجب او د شعبان میاشت راته مبارک کړي، رمضان مبارک میاشت ورسي. د څو میاشتې مخکې روژه تېره شوه، دا د روژه بیا په سر باندې راغله. روژې د برکتونو میاشت ده، د انعامونو میاشت ده، د رب العالمین د عباداتو میاشت ده. په افسوس دا دی چې مسلمان ورځ په ورځ بې خونده کېږي. هر یو وایي یره چې استاد یې الله رب العزت رحمتونه نه راوړه، ما وایي رحمت به څه راوړه؟ هغه غریزو علاقو باندې، په هغه ریګستان باندې، په هغه ځنګلونو باندې خدای پاک بارانونه راوړي. پته یې ولې بند کړه؟ په سرکشۍ کې په اعلی مقدار باندې نن سبا مسلمان زموږ دې ته ورسېدل. تر دې پورې د دین نه یو قسم له بغاوت کوي، خو کولی نه شي. په هر لیول باندې کوشش یې دا چې د وزیر اسلام څخه ډیمیج کوم څه نقصان وکړي. یاد ساتئ یو وخت به د باندې راشي چې دین اسلام ور ډېر چلېږي، ډېر استغفار وکړئ، ډېر تلاوت وکړئ، خو فایده به نه کوي. قرب قیامت نشانی دی یوم ولیدا توبې دروازه پر. حدیث شریف کې راځي د مشرق نه نور کله نور راوځي او په مغرب ډوبېږي، خو چې کله د باندې د مغرب نه نور راوخته بس توبې دروازه پر. دا د قیامت علامات او د قیامت آثار ولیدل. او الله رب العزت چې دا آثار وخی
چې څنګه ته عمر په زنګدان په وخت کې فرشته وویني چې بس بل موت راغی او د تخپو ته ولاړ دی اوس هغه سو باسي په سټیپ ته وګوري چې څنګه امام راشي مؤذن راشي اقامت او دې ته امام انتظار کوي چې ورته ټیم کړی ټیک کوي چې بس ودرېږو دک کرانګي په بر فرشته راشي ولاړ انسان بے دم او ما تاسو تذکر کوی رجی ټانکی ته ډیرو کتل دته کتل دته ډیر سترګې روباسي دې په ډیر کتل دې په سټ ډیر وړول خو سویلی شو نه خبر باندې چې چا پیره ته شیطانان تاوی او شیطانان ماته وسوسې کوي ته په دنیا کې دی یو شیطان نه ځان نشي خلاصول په هغه ټیم کې وځان پس اول شیطانان په دغه تاوی کې مله په موت سره بچو موږ ایمان راوړو بیا وسه په دنیا کې د بظاهري نخکاری په وخت کې به ته پته ولګي چې څنګه چل درسو پورې د دنیا نه به ایمان نه لګل تا نه پریږي په یو صورت او قسم کړی قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين پروردگار استا په عزت او په جلال کې قسم دا انسان رضا ته پریږي په دنیا کې دا امانتدار او ایماندار به څنګه پریږي په دنیا کې وتا مخلص څنګه پریږي او معاملاتو کې به سنجیده خلکو سره څنګه پریږي په هر ځای کې وسوسه او په هر ځای کې د تسهیل ورته یو جالي د تخو کړی د خپل شیطان مقابله نشي کولی د حق او د دین او د سچ او د معیار څخه د فرق دی یره چې مولا ډېر حق خبره کوي دا ډېر سپیډه خبره کوي نو خبره باندې څه کوي ځاله بوتلې تاسو څه درځي خبره مطلب او مقصد می دالي چې الله رب العزت علم یو لوی خزانه ورکړي دی ټول خلقو ته یو عین سینس ورکړي دی خلقو سوال کول چې کله عالم ته یو کس راشي او سوال دی کوي نو ته پته ولګي دا سړی په سورو کوي سوال کول من علم نو هم دغه رنګي الله رب العزت د کوم مسلمانانو ته چې ایمان حلاوت ورکړي دی عقیدت ورکړي دی پیغمبر سره ول مینا ورکړي دې باندې شکر وباسي دې باندې کروڑونو شکر وباسي چې الله تعالی لاک شکر چا زور وو چې الله رب العزت باندې ځان صحیح ورته په زور مسلمان پیدا کړ دا نو ټول مخلوقات الله پیدا کړی دا ټول انسان الله پیدا کړی چې دې د مسلمان په کور کې پیدا کړی ځان د مخې ته ودرولې دا غټ شکر وباسي دا شکر وباسي چې شیطان د فتنو او د جان او د مصیبت او د آفت نه لري او ذات خپل کور ته راوست دا غټ خاطر غنیمت خبره حدیث شریف کې راځي چې الله رب العزت هر کوم انسان سره مینه کوي محبت کوي خپل کور ته راوړي چې څنګه یو بل انسان سره تعلق خپل بیٹک ته راوړي خپل کور ته راوړي او دا رنګ انسان خپل مخې ته ډېره د خوشحالۍ خبره ده دا ډېره غټه د سعادت خبره ده او یاد ساتئ چې کوم خلق په دین کې فتنه او بګاړ جوړي روز په قیامت به الله رب العزت د جهنم د پاسه به الټا ځوان دی دا نن سبا دا چې کوم لیونی یا کوم عقل خلق د حق وانه یره چې د مليانو دکانداري بند کړی دا یره حق خبره کوي یا سچ خبره کوي ته سچ او په حق سره کوي تا ته ځان د وزس فرایز او د ګوس فرایز او د جنازي فرایز نه درځي ته په دې معیار کې څه کم ځای ته تغلی ول ته کم ځای ته رسیدل دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت انسان ته ژوند ورکړی او ډېر لږ ورکړی په دې ژوند باندې لږ سوچ کو دوړکوالي نوالي شل کاله پورستان ژوند په لکوالۍ کې پر احمدیت کېږي د شلو کالو نوالي سرویختو پورې د خپلو بچو په پرورش کې تېر شي سرویختو نوالي تر شپېتو پورې په دې بیمارو کې په دې کې تکلیفونو کې تېر شي شپېتو نه پس په دې تکل کې دا د اوس مرګ راغی ورته دا د اوس مرګ راغی په دې تکل اوس مرګ راغی اوس مرګ راغی انن سبا خو الله دې معافي وکړي هارت اٹیک راغلی یې څه چل ریری چې هارت اٹیک وته راغی ځوان جانانه کوئی هارت اٹیک راغی بس لاړ خبره ختمه پیسه ختمه ته د دنیا ډېر فیمس سړی ولې نه ډېر محبوب سړی د خلکو ولې نه زه یو ورځ به پسې وچاړي دوه ورځې درې ورځې که د ښځې خاوند مړ شي خاوند او د غټ کور چې کوم میلمانه څه چلي پته ده هغه میلمنو رکوالي د هغې سي ورته خوراک څښاک دغه غمخور ولې کوي سنبالي یې کوي سهار له خاورو کې خاوند خښ کړی او په ماسخوتن لسې ورته خلکو ته بسترې او کټونه څه بیان چې لاړ شي وخت تېرېږي د خاوند غم د بچي غم د خلکو غم ټول ختم شي کال تېر شي 2 کاله تېر شي 10 کاله تېر شي غم ختم شي صفا خبر ختم اته د چې په تاودو خاورو کې یوازې په تورو خاورو کې پروت یاد ساتئ په دې دنیا کې د انسان بل انسان ګورې هیڅوک خپل نشته د چا نه چې پیدا یې کمې مور نه پیدا یې هغه مور به رسمه قیامت تا ته وایي چې زه تا نه پېژنم ولې
اسنه چرته یو نیکی نه غواړي. هغه زما درس تفسیر کې ویلو کنه چې مې په خپل بچی د غیب نه ورځي چرته نیکی نه غواړي. بدون سخت راز او دا خلق سوي یره چې په قبر کې عذاب نشته. حساب کتاب بارسه په محشر په میدان کې کیږي. الله رب عزت صحیح ورته فیصله تر هغه پورې نه کوي تاسو حساب کتاب نه کړی. دا ولې چې په دنیا کې چې خلکو باندې عذاب الله رب العزت راوسته دي. او بیا ورته الله رب العزت فرمایي څنګه زما عذاب مولید نو ولې ته دا خلک گمراه کوي او د خلک د دې لارې نه وباسي او د خلک په گمراهۍ باندې راوړي. دوستانو عزیزانو نن سبا خپل ایمان بچول ډېر ګران کار ډېر زیات ګران کار. حدیث شریف کې راځي چې فتنې به دومره زیاتې شي دومره زیاتې چې هر یو انسان په پریشاني پروردګار څوک. او په دغه وخت کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو ته یو حل وړي چې کتاب الله اطاعت او د سنت رسول پابندي د هغې اطاعت لازم دی. دې سیزونو ډېر خیال ساتئ چې الله رب العزت حکم څه دی د رسول طریقه سره نو خدای پاک به دې جاری نه کوي. او کچری په یو دین په مرحله کې تا د الله حکم د رسول اطاعت ته نه کتل د خلکو د اقوال زریته او د خلکو شعر شاعرۍ ته د خلکو فضولیات او بکواسات ته یې کتل بس لاړې د دین نه لرې ورغړې دی او بس رب یې وکړ. د خبرې مطلب او مقصد دوبلې لباب دا دی دوستانو عزیزانو مبارکې ورځې شپې دي. په دې ورځو کې چې د رب العالمین یادګیرنه سوره کوو نو الله رب العزت ته د نزدېکت د ماته مقام ورته الله رب العزت باندې چېرته په لمونځ کې د حلاوت میلاو شوی چېرته ځان سره مو دا سوچ کړی چې په تنهایي کې انسان یوازې شي هر مؤمن به ځان سره محاسبه کوله ځان سره به سوچ کوله چې یاره ما په ځوانۍ کې دا ګناهونه کړي دي دا مې کړي دي دا مې کړي دي وړوکوالي کې مې دا ناپوهتیا کړې دي یا الله ته ما ته بښنه وکړي چېرته په دې مې رو نه نیسي چېرته یو سوچ مې کړی دی یو لمحې ته نن سبا وار سړی وایي یاره چې ټیم نشته تا سره ټیم ته ځان دپاره نشته نو ته به صحیح ورته یوازې په قبر کې به سره ټیم وي بیا چېرته دا محاسبه به کړې چې رب العالمین عبادت به نن ډېر کړی که نافرماني به ډېره کړې ده. علما فرمایي چې کوم انسان کې دا سنس موجود نه وي چې زه ځان سره دا محاسبه وکړي چې ما نن ګناهونه ډېر کړي دي که نیکۍ مې ډېرې کړي دي دا سړی غلط دی. دا انسان نه دی دا سړي ورته ډنګرې ورته ویلي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې هر مسلمان ته پکار دی چې کله شپې ته لاړ شي دا نه چې په موبایل راغستی او فیسبوک او ټیک ټاک او دا سوشل میډیا کې راړوي او بس کوي. پر رب یقین کو به د خلکو باندې دا نېټ بند کړه نه دا نېټ یا د ټاور نه جنریټر پرې بند کړه یا د یو پی ایس او پرې بند کړه بجلی چې لاړ شي نه یقینو به ته وایي چې ته مړ شو ساتي وباس هغه اسانه ده دا نېټ ته ورته بند کړ بس دا شو چې په ژوندون باندې بس لا شو دا ګرځي بس سم چیچل کوي یو سکند په نېټ بند قسم دی ونی کیږي پاگلان کیږي خوړل کوي یره چې دا خو ډېر ضروري چیز دی که موږ په سبق وایو هغه سبق سره خوړلی پې بانه کړی کته به کمبلې ته به ننوتي یا به ټیک ټاکې کوي یا موبایل کې صحیح ورته فلمونه ګوري عرض به یو ماته استاد یو ډېره ښکلې ډرامه شروع شوې ده که نه ډېر ښکلی اسلامي فلم دی نو ما ورته یې څه کوې په دې به جنت ته ځې نه جنت ته پې نه ځو و اسلامي ده که نه ما ولې خدای له په قرآن او په حدیث کې چېرته دا ویلي چې بس دې ګوره به دې خدای به دې بښنه وکړي وي نه که نه دا خو تاریخ ده که نه ما په تاریخ کې جنکۍ نشته پکې جنکۍ شته وي او شته مې پردګي پکې کېږي او ما پکې ټنګ ټاکور پکې شته وي او شته پکې وایي د خدای تعالی د دین سره تاسو یو قسم له ټوک او خندا شروع کړې ده بس نه سرکار وایي بس اسلامي دی څه اسلامي دوستانو عزیزانو په خپل حال باندې په خپل اولاد باندې په خپل عیال باندې لږ رحم د هغوی تربیت په داسې ښکلي انداز کې وکړئ چې سبا له ستا په کار راشي د هغوی داسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وړوکوالي ما ډېر دا حدیث اورېدلی خو منلی د رب العالمین په غیبو باندې ایمان ما راوړی وړوکوالي باندې او هغې په صفات او په اداو باندې موږ تر دې پورې کمبخته یو یاره چې څه خوشحالي خبر راشي یاره چې دا خو د مور او پلار دعاګانې په مصیبت ته باندې راغلی یاره چې بس دا د الله د طرفه ونه چې که بدنصیبي دې راشي یا اصاب آفات او مصیبت د باندې راشي یاره چې دا د رب د طرفه او چې که خوشحالي د باندې راشي یاره چې دا خو مې د مور او پلار دعاګانې دي که نه نو هغه سم د خوشحالۍ کریډټ چا ته ورکوي مور او پلار ته کوم د مصیبت او آفت یا کریډټ چا ته ورکوي نعوذ بالله الله ته ورکوي دا تا انصاف وکړه
دوستانو عزیزانو عرض مې دا کول چې په دې نن په دې ناستۍ کې ځان سره د عزم او اهتمام وکړئ چې انسان باندې وخت په منډه تېرېږي، هفتې ډېرې زر تېرېږي، میاشتې زر تېرېږي، ورځې دا دې په منډه باندې تېرېږي، انسان باندې دا د وخت روان دی، وخت چاته انتظار نه کوي. دا عزم ځان سره پروردګار تر ننه پورې په څومره ګناهونه کړي دي، نافرمانۍ به کړي دي او سرکشي به کړې ده، پروردګار هم نن دله معافي غواړو. آینده لپاره به یې الله داسې نه کړي چې ته عزم ما کړی چېرته توبه وکړئ. حدیث شریف کې راځي د ټولو نه کامیاب مؤمن انسان هغه دی چې په یو مجلس کې دې ځان سره د عزم پروردګار نن مې دا ګناه کړی دی، بیا به داسې نه کوم، بیا الله رب العزت د هغه انسان صحیح ورته دعا کوي. دا نه چې ته یو ګناه کې داسې ورته ګورې استغفر الله استغفر الله استغفر الله، دا خو ته د الله تعالی عذاب چیلنج کوي، دا خو ته سرکشي کوي. که عذاب د باندې نه راځي نو خدای پاک به د باندې راولي او ډبول به د باندې شو. او بیا د سوشل میډیا د سرکشي ملیان چې کوم دي دین او د اسلام پسې او دغه پسې بکواس کوي لګیایي. حدیث د کتاب پر ځان نه شروع شوی دی او اصل کې موږ قرآن والي یو، دا هغه خلکو خبرې تاسو منئ، ټول خلکو صحیح ورته ذهن نه ګډوډ کړي. یره جی بس په دنیا کې قرآن نه ټیک ته قرآن دی. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آخري امت زمان په آخري زمانه کې داسې یو خلک راپاسي چې د قرآن په نوم به خلک ګمراه کوي. صحابي ته تپوس کوي د الله رسول دا به څنګه حال دی؟ هو ورته نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل اخلي به نوم د قرآن او صفات سنت رسول او د آثارنا د دې څیزونه به صحیح ورته انکار کوي. لاړ شه قادیاني ته وګوره ځان ته قرآن ښیي، پرویزي ته وګوره ځان ته قرآن ښیي، غمیدي ته وګوره ځان ته قرآن ښیي. څه چل کوي ټول مسلمانان په واضح مسله څوک نه بیانوي چې دا الله او د الله د رسول حکم څه دی، تابعداري به څنګه کوي، منهج یې څه دی، طریقه یې څه ده. هغوی چې بس چې څه زوی ما به کېږي، چې څه زه نه ویم نعوذ بالله ځان نه د ځمکې خدایان جوړ کړي دي، ټول خلک یې تباه او برباد. هغه ورځ یو کس راغی خپله یو واقعه راته بیان کړه، ډېر زیات مې خبر شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو روایت بیان کو، نو بیا مې ورسره خبرې اترې وکړل. ما ورته یې دا راته وویل ګلاب روایت دې نیم بیان کو، پوره روایت بیان کو. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله هم یو مسلمان ته هغې پورې عمل نه قبلېږي تر څو پورې د هغې مسلمان په هغې عمل کې اخلاص نه وي. وایي داسې ده بیا داسې ده دا خو دا چې الله رب العزت هر انسان ته چوټ ورکړی دی که نه، وایي چوټ یې څومره ورکړی وي نه زما چې ذهن کې عقل خو دلته کې کار نه کوي، زما عقل دلته ده. ما یاد ساتئ چې کوم ځای کې د انسان عقل کار کړي دا هغه ځای نه دین ولنۍ پوړی شو. ما دا دین ستا په عقل نه دی راغلی، دا قرآن ستا په عقل نه دی نازل شوی، دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دومره لوی دین چې راوړی دا د انسان په عقل باندې نه دی نازل شوی. الله رب العزت موږ تاسو ته په دې باندې ورکړو.